دا د ملندرۍ غر دی او هغه ځای ته تاسو بیایو چې په 1586 کې په دې غره باندې د مغولو او د پښتنو جنگ شوی و. بنده تصور نشي کولی موږ چې دې غره ته راوختو په دې اوس حال کې چې له هلکان یو، دا دوه هلکان رانه مخکې روان دي، یو هلک زه یم الحمدلله. نو موږ په څاګانو باندې راخیږو او هغه وخت چې دا اوس لارې جوړې شوي دي او هغه وخت کې چې نه دا لارې وې نه دا سهولتونه وو نه دلته اوبه وې او هغه پښتانه هغه اتلان هغه هیروګان چې هغوی د خپلې خاورې د حفاظت لپاره سرونه شیندلي دي او په دې ځایونو کې یو د امبېلې جنگ دی، ډاکټر صاحب به پرې خبره کوي، او یو دا د ملندرۍ دا جنگ دلته شوی دی. نو بله ډېر ښایسته یادګارونه دي د هغه خلکو چې چا دلته د شهادت جامونه څښلي دي. نو ملګرو دا تاریخي خلک او دا تاریخي ځایونه او دا تاریخي مقامات، زمونږ کوشش دا دی چې مونږ خپل پښتانه وروڼه د خپل تاریخ نه خبر کړو، د بشپړه تاریخ نه، د حقیقي تاریخ نه. له بدې برخې دا قسمه پروګرامونه چې مونږ جوړ کړو او مونږ یې اپلوډ کړو، مونږ یې ورکړو، نو هغه د سوونو په تعداد کې خلک وګوري. خو یو فضول ویډیو جوړه کړه چې پکې شته څه د ډمکوچي ومکوچي تصویر وي او څه ګډا مډا او څه، نو هغه چې سهار ګوري هغه یو عالم خبره کوله چې مونږ تقریر وکړو، زړه وچو، سهار چې ګورو 500 کسانو کتلې. زمونږ په مقابله کې یو فحش یو داسې ویډیو چې دین او دنیا دواړه ورسره خرابېږي هغه که چا ورکړي د شپې، نو هغه سهار چې وګوري نو په لکاو خلکو کتلي. همدغه خلک دي زه کله ناکله ډېر خفه شمه چې ویډیو به وګوري او بیا به تا ته وایي چې دا ښه کار نه دی او دا مه کوه. مثال خبره ده، لکه زه د پښتو فلمونو باندې د چا ویډیو ورکړمه، انټرویو وکړمه، زه ورکې دا هم وایم چې نه مې فلم کتلی دی، نه چاته دا وایم چې فلم ګورئ، نه چاته دا وایم چې سینما ته ځئ. خو تاریخ دی زه درته ښیم. نو دا هغه د کارغه کار دی که نه، وایي چې ګندګي هم خوري او مښوک هم څنډي. خو زه تمه لرم چې دا نننی کوشش به زمونږ د هغه ملګرو خوښېږي چې کوم سوچه درانه خلک دی او غواړي چې مونږ د خپلو اتلانو د خپلو هیروګانو د کارنامو نه خبر شو. نو زمونږ څاګانې دا دي خرابې دي، تاسو ګورئ چې هغوی توره په لاس دلته راغلي دي، د مغول د فوج سره، د هندوانو سره او د نورو غیر قومونو سره په دې غرونو هغوی غزاګانې کړي دي، جنګونه یې کړي دي او هغوی له یې ماتې ورکړې ده. بېشکه چې په دې کې ډېر پښتانه وګړي شهیدان شوي دي. هغه خلک د هغوی عظمت ته سلام، د هغوی سلو ته سلام او د هغوی مړانې ته سلام او د هغوی جرأت ته سلام چې راپاڅېدلي دي او د دې خپل قام دپاره د استعمار سره مبارزه کړې ده او دا خپله خاوره په خپله خاوره د هغوی ناپاک قدمونه ایښودو ته نه دي پرېښي. دا د غرونو خلک، دا په دې غرونو کې تاسو ته موږ سر ملنګ دروخیلو، د سر ملنګ د زیارت نه چې راکوز شي نو دا ډاکټر امان صاحب او ډاکټر شیرین صاحب مخکې روان دي، دوی یې مخکې ورته کې راغلي وو چې یاره یو داسې ځای ته لاړم چې ډېر لوی تاریخ لري، ډېر اهمیت لري. نو به ډاکټر شیرین صاحب ما ته ویې راځه شپه م په ثوابیا کې وکړه او سهار 6 بجې راووتو او اوس تاسو هغه ځای ته به ځو کوم ځای کې چې میدان جنگ ملندرۍ 1586 دا هغه تاریخي مقام دی چرته چې په کال 1586 کې شاهنشاه جلال الدین محمد اکبر او یوسفزي توروبازو ترمنځ یو خونړی جنگ شوی و چې پکې د مغولو کماندان شمس الدین خافي خان د لیک مطابق د مغولو 40,000 پوځیان سره د 1400 نامور جنگي کماندارانو چې پکې راجا بیربل هم شاملو د یوسفزو
روهیله و د لاسه په خپلو وینو لمبېدلي وو. د دې خونړي جنګ آغاز په کال 1885 کې هغه وخت شوی و چې کله مغول شهنشاه د لکونو پوځ سره د یوسفزو سرکوبي دپاره په اباسین راپورې ووتلو. په یوسفزو باندې د درې طرفونو نه حمله وکړه. د اباسین نه واخلې تر باجوړ هندوراج پورې قدم په قدم یوسفزي سربازانو د وطن د ازادۍ په نام خپل سرونه وشیندل. په زرګونو یوسفزي په وطن قربان شول، ولې مسلسل یو کال د مغل عظیم طاقت په وړاندې لکه د غر ولاړو. غرونه او میدانونه په وینو سره شول. اخر په کال 1586 کې یوسفزو سربازانو د الله په نصرت په دې مقام د مغولو درېدني لښکرې په یو ځای راګیرې کړې او د عبرتناک او شرمناک ماتې سره مخ کړې. په دې جنگ کې د مغولو 40,000 پوځیان سره د ډیرو نامورو کمانډانانو چې پکې راجا بیربل، حسن خان بیټنی، شیخ جنید، سعید خان، گدا بیگ، خواجه عرب بخشی، شیخ مومن، راجا درمچند شنکر، ملا شیری، میرزا بادر، جان محمد بخشی، امان الله بیگ فرملی شامل وو. د دې تاریخي جنگ قیادت د پښتون قام لوی سردار کالو خان یوسفزي کولو. نورو نامورو سردارانو کې ملک محمد عمر، ملک کریم داد، ملک مظفر، ملک میروس، ملک سرگن، ملک غازی خان، ملک مصری خان، ملک بابالی، ملک بایزید، ملک حسین، ملک قریش، ملک ابراهیم، ملک هندال، ملک حسین، ملک حاتم علی، ملک خان جهان، ملک سلطان، ملک طاووس خان، ملک ایوب، ملک بابو، ملک اصغر، ملک عدادات شاملو چې د خپل وخت لوی باتوران او سربازانو. دې خونړي جنگ کې یوسفزي باتورانو د مغل اعظم غرور د خاورو سره خاورې کړ او خپل جنت وطن د مغولو نه آزاد کو. محقق تاریخدان ډاکټر فرهاد علي. نو دا تیږه د بونیر د هغه دوستانو په نوم چا چې د یادګار په تعمیر کې زموږ حوصله افزایي کړې ده. پکې محترم نثار خان، عبدالعزیز خان، علي بادر خان، نوشیر خان، ناظم خان، ظفر خان، بهرمن خان، محمد زاده خان، عنایت خان او رحیم زاده شامل دي. پښتون قام به د دې ښاغلو منتبار وي. یادګارنه ناصر خان. دا تیږه د جنگ امبیلې د هیرو د پاک وطن پاک ناصر خان د برکلي بونیر یادګار دی، چا چې په جنگ امبیله کې د بادرۍ او بلند همتۍ نوی مثال قائم کړی و. محقق تاریخدان ډاکټر فرهاد علي. تیږه د جنگ امبیلې 1883 د هغه غیرتمندو سربازانو شهیدانو په نوم چا چې د خپل وطن د ازادۍ په ناوې د امبیلې په دره کې خپل سرونه لکه د ګلونو شیندلي وو چې تر قیامته به یې پښتون قوم منتبار وي. دا یادګار د مردان تورو د هغه نامتو بهادر د روهیلکند ریاست والی او جنگ پانیپت هیرو یادګار دی، څوک چې د ازادۍ په خاطر په وطن قربان شو او پښتون قوم به تر قیامته د رحمت خان منتبار وي. دا تیږه د تورو مردان د هغه بهادر پښتون عنایت خان په نوم چا چې د پانیپت په میدان کې د بادرۍ نوی مثال قائم کړی و چې دنیا ورته حیرانه وه او احمد شاه بابا ورله د پانیپت د جنگ د زمري خطاب ورکړی و. پښتون قام به تر قیامته په خپل زمري ویاړ وي. دا تیږه د جنگ باړې 1581 د هغه زرګونو پښتنو وطنپالو شهیدانو یادګار دی، چا چې د وطن د ازادۍ په ناوې خپل سرونه لکه د ګلونو د مینۍ ټوپۍ په مقام شیندلي وو. هغه شهیدان چې تر قیامته به ژوندي وي او پښتون قام به تر قیامته منتبار وي. دا تیږه د نامور تورزن پښتون نواب نجابت خان کاکړ سکنه غورغوشتو چې په هند کې کنجپوري ریاست والی و په نوم چا چې خپل سر د کنجپوري په مقام سره د زرګونو کاکړو ځوانانو په ننګ افغان قربان کړي وو. پښتون قام به تر قیامته د نوموړي منتبار وي. دا محقق پاری او کتبه باندې چې کوم دی نو دا ډاکټر صاحب دی، ډاکټر فرهاد علي خاور. بسم الله. دا تیږه د جنگ ملکنډ د هغه 1890 غیرتمندو سربازانو شهیدانو یادګار دی،
چا چې د وطن د ازادۍ په ناوې د ملکنډ دره کې خپل سرونه لکه د ګلونو شیندلي وو چې تر قیامته به یې پښتون قوم منتبار وي. دا تیږه د جنگ سیریکوټ د هغه توربازو سربازانو شهیدانو بوستان خان ترین، سکنه درویش، شیر محمد خان، سکنه سرای صالح، سالم محمد مشوانی، سلیم خان مشوانی، جلال خان د لزاک، شیخا جدون یادګار دي. څوک چې سیکانو د توپې نالۍ پسې تړلي الوزولي وو، خپل ځانونه د وطن په ازادۍ قربان کړي دي. دا تیږه د نامتو پښتون سردار غازي خان بابا په نوم چا چې د باجوړ په مقام 1585 کې خپل ځان په خپل خوږ او ګران وطن قربان کړي وو. یوسفزي به تر قیامته د غازي خان بابا منتبار وي. دا تیږه د یو غیرتمند پښتون سعادت خان ممن یادګار دی. چا چې د انګریز وړاندې لکه د غر ولاړو د ممندو میچنۍ شبقدر راو سرکاوي په جنگونو کې د سالار په حیث دا تیږه د یو غیرتمند پښتون سعادت خان ممن یادګار دی چې د انګریز وړاندې لکه د غر ولاړو د ممندو میچنۍ شبقدر او سرکاوي په جنگونو کې د سالار په حیث انګریز سره جنگیدلی دي. داسې بادر چې دشمن هم د بادرۍ په اعتراف مجبور شو، پښتون به تر قیامته په سعادت خان ممن ویاړ کوي. د ملندرې د مقام نه تاسو ته مخاطبو ملګرو، دا تیږه په نظر راځي دا د هغه بادر وطنپال د هزارې غلام خان ترین چې د محمد خان ترین زوی د هغه یادګار دی. څوک چې د وطن د ازادۍ په جرم کې فرنګي د الاباد په جیل کې پدار کړو او هم جیل کې دفن کړو، دغه بهادر غلام خان ترین شهید د پښتون قوم فخر او ویاړ دی. تر قیامته به وطنپال غلام محمد خان ترین نوم ژوندی وي. ملګرو، دا تیږه د هزارې د یو پښتون بادر پینده خان تنولي په نوم چا چې د خپلې خاورې د ازادۍ په خاطر ټول عمر د سیکانو سره په میدان جنگ کې تیر کړی، د غیرت جرأت او مړانې یو لوی غر و چې پښتون قام به پې تر قیامته ویاړ کوي او نازوي به. دا یادګاري تیږه د هزارې د هغه بهادر پښتون محمد خان ترین په نوم چا چې د وطن د ازادۍ په خاطر ټول ژوند په میدان جنگ کې تیر کړی دی. سیکانو لا بیا ماتې ورکړې وه. کله چې په دوکه گرفتار کړی شو نو رنجیت سنگ ډیر په اذیتناک مر باندې شهید کړو. پښتون قام به تر قیامته د ښاغلي منتبار وي. دا تیږه د غیرتي وطنپال عمرا خان جندول په نوم چې د خپلې بادرۍ مړانې او قابلیت په سبب ورله انګریز لیکوالو د نیپولین خطاب ورکړو. نن هم په مردان کینټ کې یو عظیم یادګار عمرا خان جندولی د بادرۍ او بلند همته گوی ورکوي. پښتون قام به تر قیامته په دې پښتون قائد باندې ویاړ کوي او ورته به د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. دا تیږه د نامور پښتون بهادر د اشنغر عبدالصمد خان محمدزی په نوم چا چې په ننګ افغان د پانیپت په جنگ کې د کنشپوري په میدان ډیر په بادرۍ خپل ځان قربان کړو. پښتون قام به تر قیامته د نوموړي منتبار وي. محقق تاریخدان ډاکټر فرهاد علي خاور. یادګار نواب نجیب الدوله وزیر اعظم هندوستان. دا تیږه د صوابه نامور بهادر غیرتمن نجیب خان یادګار دی چا چې په ننګ د افغان د ټول هندوستان کافر سره ډغره والی وه. څوک چې د جنگ پانیپت هیرو و، د هندوستان وزیر اعظم او د ریاست نجیب آباد والی و. محقق تاریخدان ډاکټر فرهاد علي خاور. دا تیږه د نامتو یوسفزۍ سردار حکمران دیر غازی غزن خان په نوم څوک چې په خپل پښتون قام مین یو زیرک حکمران، یو قابل صفه سالارو، څوک چې د امبیلې د شبقدر کوات د جنگونو غازی و. دوی د خپل یوسفزۍ ریاست حدونه تر کاشغر، بدخشان، کشمیر پورې غځولی و. د دوی د بادرۍ قابلیت اعتراف د هغه وخت انګریزانو لیکوالو جرنیلانو هم کړی دی. د پښتون قام دې ستر قائد ته د پښتون قوم سلام وړاندې کوي. دا تیږه د هغه زلمي ارکیټیک انجینیر نوابزاده فاروق علم خان صاحب په نوم چا چې
دا تاریخي یادګار ډیزاین کړی دی. پښتون قام به تر قیامته د دې ښاغلي مینتبار وي. دا تیږه په پښتون قام مین میر مردان حمایت الله خان مایار چې څېړنکار او تاریخدان د ډاکټر ایاز یوسفزۍ او لیکوال عمران صفي په نوم باندې چا چې د دې یادګار په تعمیر کې زموږ مرسته او حوصله افزای کړې ده. محقق تاریخدان ډاکټر فرهاد علي خاور. جی ملګرو، الفاظ تشکر. دا یادګار چې د پښتون قام د وطن پرسته بادرای مړانې او جانسرۍ او ځلنده تاریخي سند دی او ډیر یوسفزۍ سړبن قام د فخر او ویاړ علامت دی. د دې یادګار جوړولو ستړي خو ما د کال 2011 نه شروع کړې وه، ولې د مالي مرستې د نشوالي په وجه دا منصوبه د ځنډ ښکار وه. خو په کال 2021 کې د دیرتې ملګري په قام مین یو پښتون ښاغلي جهان عالم خان یوسفزۍ د یادګار جوړولو ذمه په سر واخیسته. د یادګار دپاره دا ځمکه او د صنوبر د ونو ډک د جنت په شان ځنګل د بونیر خانانو ښاغلي روب خان او د هغوی خاندان بالکل ویډیا بغیر د معاوضې نه ماته حواله کړه او ښاغلي جهان عالم یوسفزۍ د یادګار د تعمیر ټوله خرچه پخپله وکړه. دغسې دې منصوبې ته عملي جامه واغوستلی شوه او نن دا زړه راښکونکی مینار ستاسو په وړاندې ولاړ دی. ښاغلي جان عالم خان یوسفزۍ او ښاغلي اروب خان دي په پښتون قام سړبن قام خاص کر په یوسفزي قام ډېر لوی احسان وکړو چې پښتون قام به تر قیامته پورې مینتبار وي. الله تعالی د جان عالم خان یوسفزۍ او د منیر اروب خان ډلې له د پښتون قام سره په دې ښېګړه جنتونه نصیب کړي. د دعا طالب محقق یعنې څېړنکار تاریخدان ډاکټر فرهاد علي خاور. ملګرو، دا هغه یادګار دی چې په پښتو ژبه کې او بیا دې بل طرف ته دا د دې په دې جنګ کې چې چا مړانه کړې ده نو دا په انګریزي ژبه کې هم لیکل شوی دی او دا د فرهاد علي خاور د ډېر کوششونو د ډېر محنت نچوړ دی او دا بیا په اردو کې میدان جنگ ملندره نو دا په اردو کې هم لیکل شوی دی او په پښتو کې تاسو ته ډاکټر شیرین صاحب دا تفصیل سره ووی. زه تمه لرم چې زمونږ دا کوشش په هغه پیاوړي پښتانه چې په قام مین وي او په خپله خاوره مین دي دا به ارومرو ستایي. دا د ملندرې غر دی او ډاکټر شیرین صاحب ډاکټر رحمان صاحب دواړه ښه ستړي شوي دي، زه هم ستړی شوی یم، خو بس دا ستړیوالی به زمونږ هله ختمیږي چې موږ دا پروګرام ورکو او تاسو مونږ په ښو کمنټونو باندې ونمانځئ. دا تاسو وګورئ د صنوبر ورته هغوی لیکلي دي که نه، موږ ورته نښتر وایو. دا ډېر لویه ښېګړه دوی کړې ده چې د پښتنو اتلانو دپاره دا مفته ورکړې ده او بیا دغه خلک د ستاینې وړ دي. حمایت الله مایار، فرهاد علي خاور او چا چې دا یادګارونه په خپله خرچه باندې تیار کړي دي، جوړ کړي دي. ملګرو، خپل قامي اتلان خپل هیروګان به چرم نه هیرو. زمونږ کشر کل چې د دې نه ناخبره دی هغوی ته به مونږ دا ورښایو چې پښتنو د دې خاورې د ازادۍ دپاره او د ازادۍ پزې او برقرار ساتلو دپاره د سرونو قربانۍ ورکړي دي، د مالونو قربانۍ ورکړي دي، د عزتونو قربانۍ ورکړي دي، خو دشمنې دلته نه دي پرېښي. بیربل خو تاسو پیژنئ که نه، بیربل دلته مردار شوی و، یو ملګری وی شهید شوی و. نو پښتانه مسلمانان شهیدانېږي او چا چې یرغل کړی وي په پښتنه خاوره هغه په مردار مرګ مري. زه د ډاکټر شیرین صاحب یو جهان مننه کوم او د ډاکټر امان صاحب هم ډېره مننه کوم. دا کریډټ ډاکټر امان صاحب ته ځي چې دلته هغه ورځ راغلي وو، زما خیال دی 3-4 ورځې کېږي، خو خوب نه ورتلو او غوښتلې چې زه هم راشم او ډاکټر شیرین صاحب هم راشي او بیا خپلو کتونکو ته پښتنو وروڼو ته دا تاریخي ځای وروښیو. تمه لرم چې زمونږ دا کوشش په تاسو خوښوئ. نو اجازه راکئ، د لوی الله په امان.